باندې ډېر خفه و چې د محمد رسول الله بل دین راوړی دی او بیا څه کوي نور خلک هم دې ته څه کړه مایله کړه نورو خلکو ته هم د دې دعوت ورکوي او دی به د خپل دین باندې ډېر کلک و د جاهلیت او د شرک په دې دین باندې د دې وجې نه ده ذمواري واخیستله چې یاره العیاذ بالله دا د الله رسول به زه قتل کړم ځکه دی فساد خورې بددین یې خور کړی د تور راواغسته او راووت ګرځېده را ګرځېده چې دی به راسره چېرته میلاو شي خبره خو اوږده ده خو مختصر یو کس ورته میلاو شي ویل څه کې یاره ویل داسې ګرځم په دې دا نوی نبي ځان ته نبي وی او پیغمبر وی او زمونږ د معبودانو ته رد بد وایي هغه د یو ناشنا خبره وکړه چې ستا څه خیال دی چې ته د الله رسول مړ کړي نو تا ته د بني هاشم نه دي معلوم تا به ژوندی پرېږدي ته څومره سړی هغه هم زورور خلک دی هغې کې هم حمزه شته او په هغې کې مضبوط قوم دی ته به داسې ګرځې ستا به پرېږدي څه نو ته غالبا ته هم دغه شوي ته هم ویل خراب شوي هغه ویل د دې نه ته ډېره ناشنا خبره وکړه ویل څه ویل ته لاړ چې د خپلې خور کور ته د خور او اوښې ته دې وور هغوی مې ایمان راوړی دی دی ورغی د خور کور ته چې ویلې د هغوی څه تلاوت کوو ده څه بنګر منګر واورېده دی چې ورننوت نو دوی کا دا خبابه مو هغه پټ شو او ده په دې خبره باندې لږه لانجه وکړه چې دا تاسو څه ویل او څه کوئ هغوی خبره پټه را پټه کړه خو ده چې سختي وکړه او خور سره لانجه واچوله او هغې له ګزار ورکړه د هغې نه ای نه وتل هغه هم غیرتي وه ویل ځکه د خطاب زوی زه د خطاب لور یم څه که هغه کوه موږ مسلمانان شوي او بیا د عمر رضی الله عنه چې د خور د شجاعت ته وکتل چې ته وګوره دا دلیل د دې دی چې د دین سره دا په حق دی نو ویل چې دا تاسو چې څه لولئ دا ما ته مو ښایه نو دا سورې طه دا سورت چې موږ لولو د دې دا پاڼه پرته وه هغې خور ورته ویل ته پلیت یې لاړ شه غسل وکړه پاک که ځان څنګه ولوله